2004 کال افغانستان د طالبانو له پرځېدو وروسته لومړی ځل ولسمشریزې ټاکنې تجربه کولې. خلکو ته دا نوې خبره وه چې د خپلې رایې په زور مشر ټاکي. 18 کسان نوماند وو چې یوه یې ښځه وه. د نسبي امنیت له کبله د بریدونو ډیره ویره نه وه. ملګري ملتونه د دغو ټاکنو اصلي سمبالونکي وو. د هغه وخت د ټاکنو او ملګرو ملتونو ځینې چارواکي وایي له څه باندې 12 میلیون ثبت شویو کسانو یې نږدې 80 سلنه هغو رای وکارولې او د ښځو ګډون بې ساری و. نوې تجربه وه او خلک ډېر زیات په دې باندې نه پوهېده چې څه ترسره کېږي، څه کېږي دغه حالت. زما په یاد دی چې د پکتیکا په ولایت کې نږدې 40% ښځې ګډون درلود په انتخاباتو کې او افغانستان لپاره دا ډېره مهمه مسله وه. ښارونو کې مشکل موجود نه وه. خو بیا هم ستونزې وې. د رایو صندوقونو لیږدولو وخت ونیو. ځینې مات شوي وو او شکونه یې پیدا وو. څو ځلې رای وشمیرل شوې او پایلې نږدې 3 میاشتې وروسته اعلان شوې. 2 نور مخکښ نمایندان یونس قانوني او رمضان بشردوست پاتې راغلل او حامد کرزی له لنډمهالې ادارې وروسته د ډیرو رایو په ترلاسه کولو ولسمشر شو. په دې توګه دی د خلکو په رایه ټاکل شوی لومړنی افغان ولسمشر شو.